د تازه خبر له مخې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې افغان طالبان چارواکي باید د اسلام آباد اندېښنو ته ځواب ووایي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت دفتر دغه څرګندونې په داسې مهال کې کړي چې په دې وروستیو کې پر پاکستاني ځواکونو ترهګریز بریدونه زیات شوي دي. د پاکستان د خارجه دفتر ویان په اسلام آباد کې اونیزې خبري غونډې ته ویلي چې پاکستان له افغان طالب چارواکو غواړي چې د اسلام آباد امنیتي اندېښنو ته ځواب ووایي. په ورته مهال د پاکستان کورنیو چارو وزارت وزیر تر دې وړاندې ویلي و چې پاکستاني طالبانو ته په افغانستان کې د ناټو ځواکونو پاتې شوي وسلې په لاس ورغلي دي. هغه دا راز ادعا کړې وه چې ترهګر د افغانستان له خاورې پاکستان ته اوړي او بریدونه کوي. د طالبان حکومت بیا د نوموړي دغه څرګندونې رد کړي او ویلي دي چې د افغانستان خاوره د هیڅ هیواد پر ضد نه کارول کیږي. طالب چارواکو همداراز زیاته کړې ده چې پاکستان کې شته ستونزې د دوی کورنۍ موضوع ده او کابل ټول ګاونډیانو ته ډاډ ورکوي چې د افغانستان خاوره به د چا پر ضد ونه کارول شي. ان داسې کیږي چې دغه موضوع به د طالبانو او پاکستان ترمنځ اړیکې له ترنګلېدو سره مخ کړي.